د لازیات سپړنې په پار په پکتیا کې زموږ همکار حیران احمدی له لیکوال او ژورنالیست عبدالاحمد رودوال سره مرکه کړې ده چې په پیل کې د احمد ابا راتګ په اړه ترې پوښتلې چې ولې له ګومل څخه اوسنی رود سیمې ته راغی. ښاغلی رودوال په ځواب کې زیاتوي احمد ابا چې د احمد زوی د قام دروند ټولنیز شخصیت و په سلیزو کلونو پخوا محترم احمد ابا چې په پکتیکا کې استوګن و د غزای څخه راکوچېدلی دی او دلته په احمد ابا چې اوس د احمد ابا چوتري په نوم یادیږي همدلته میشت شوی دی. تاریخ داسې وایي چې د احمد زوی قام مشر کله چې هلته په پکتیکا کې میشت و هلته د خپل ورونو سره څه لانجه راغلې وه. بیا یو متل چې اوس هم ډېر مشهور متل دی هغه یاد کړی ویلي و چې له وژلي ورور نه پرېښی ګومل ښه دی. یعنې دی د پکتیکا د ګوملې ولسوالۍ کې هلته میشت و. له هغه ځایه بیا راکډه شوی دی. دلته پخوا دلته یوه غټه ونه وه د سپېدار ونه وه د احمد ابا چوتري په غاړه د دوو یلو په منځ کې. نو دا ډېره تاریخي ونه وه او ډېره غټه وه چې د دوو دریو کسو به لاسونه سره ورکړل د دې ونې نه به ایله چارپېرېدل. نو دلته میشت شوی و بس خپله بسترګۍ اړولې وه اچولې وه او ناست و. نو له همدغه ځایه د احمد ابا د ولسونو ژوند پیل شوی ده او احمد ابا دلته میشت شوی ده. اوس دغه سیمه یوه تاریخي سیمه بدله شوې ده چې د احمد ابا د چوتري په نوم یادیږي او په تاریخي کارنامو کې هم ډېر رول لري. نو دغه چوتري له هغه وخت نه تر اوسه پورې درانه مشران دلته تېر شوي دي او د احمد ابا هغه ځای ناست شوي دي. ځای نیولی ده کله به چې په خپله احمد ابا ولسوالي کې احمد ابا په سیمه کې به څه ستونزه مشکل جوړېدل د کورنیو ترمنځ یا د دوو کلیو ترمنځ بیا به په دغه چوتره باندې یو پسه یا یو ګډ حلالېده د ننواتې په شکل باندې چا به چې خپل مشکل راوړل دې ځای ته بیا به د احمد ابا مخور مشران کوم چې اوس ځینې فوت دي الله دوی غرق رحمت کړي او هغه چې ژوندي دي هغو ته ټول د عمر غواړو. نو دوی به د احمد ابا د دود او دستور او د رواجونو سره سم دغه بدي یا د خفګانونه به یې په دوستي بدلول او د دوی ترمنځ به یې تړونونه کول او تیږه به یې کېښودله چې دغه دود د احمد ابا نه زموږ ولسونو ته پاتې ده او تر اوسه پورې دوام لري. رودوان صاحب خپله دغه چوترې ته تاسو تللي تاسو ډېر فعال یاستئ هملته ځینې پرېکړې شوي دي یا تر اوسه هم داسې کومه پرېکړه اورېدلې ده یا لیدلې مو داسې هلته شوې وي او ښه پایله لرلې وي؟ ولې نه ډېر داسې شوي دي چې نه تنها د احمد ابا د قوم بلکې د پکتیا د نورو قومونو لکه منګل، زدران، توتاخیل، زرمت یا داسې نور چمکني د دغو قومونو په منځ کې به دا ستونزه وه چې د حل لاره به ترېنه ورکه وه. نو ویل به چې د احمد ابا په دود او دستور به فیصله کوو. بیا به راتلل دوی به دلته پسه لال که او هغه خلک به راټول شول په دوی باندې به یې جرګه وکړله. ډېر داسې مسایل دي چې هغوی ته د حل معقوله لاره لټول شوې ده. متاسفانه پخوا به داسې و چې دا بدۍ به د نجونو په بدل کې حل کېدلې خو خوشبختانه اوس دغه دود ختم شوی ده او د بدۍ په مقابل کې یا مځکه یا نغدي پیسې کېښودل کېږي چې مقابل لوري ته ورکول کېږي او هغوی رضایت ښیي. ډېرې داسې بیلګې لرو او په ارشیف کې هم شته د دوی خبرونه او هغه پرېکړې چې ابرول شوي دي او د دوو قومونو ترمنځ چې دوی ترمنځ به بدي رامنځته شوې وه یا به د دوو کورنیو ترمنځ قتل او قتال شوی په ځینو ناچیزه مسایلو باندې هغوی ته د حل معقوله لاره لټول شوې ده او دوی بېرته غېږ په غېږ شوي دي او دوستي بیا سره پیل شوې ده او دښمني ته د پای ټکی کېښودل شوی ده. رودوال صاحب تاسو د احمد ابا شخصیت په اړه باندې او هم د دوی په هغه ځای ناستې باندې خبرې وکړلې چې دوی د احمد ابا چوتره د دوی ځای ناستی و همغه ځای و. احمد ابا قوم په خپله په نورو سیمو کې هم داسې میشت ده یا تیت پرک ده که نه داسې څه مو اورېدلي دي معلومات څومره لرئ؟ انشاءالله کومه ځای چې زه مطالعه لرم او معلومات لرم مشرانو نه مو اورېدلي دي احمد ابا لسګونه زمن لري چې خوشبختانه اوس د هېواد په ګوټ ګوټ کې دوی تیت شوي دي او هلته میشت دي. یعنې ان تر کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند تقریبا په ټولو ولایتو کې کابل، لوګر دا خو بیخي زیات دي هغوی کې میشت دي هلته په دغو ولایتونو کې تیتو پاشان شوي دي. ولې بیا هم د احمد ابا تر نامه لاندې دوی ژوند کوي او بېلابېلې قبیلې جوړې شوي دي چې مختلف قومونه ایجاد شوي دي. هر زوی نه اوس یو قوم جوړ شوی ده او هر قوم کلي جوړ شوي دي، قریې جوړې شوي دي چې نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټولو ولایتونو کې میشت دي. په پکتیا کې هم ځینې کورنۍ او قومونه په رود کې میشت دي او ځینې بیا
د مچلغو طرف ته دغه خواته مشسوي دي چې هغه ته استوګن دی او د احمد ابا اولاد بللی کیږي. اوس د احمد ابا چوتره په کوم حالت کې قرار لري؟ په خو د سوچ دغه چوتره ډیر اجزانه غریبانه ډیره و د احمد زوی د قام او د پکتیاوالو د ولسونو لپاره. اولی خوشبختانه باید وایو چې په احمد ابا کې ډیر درانه مخاور سپینګری شته. د هغوی د هڅو او تلاشونو په پایله کې چیرته چې د احمد ابا کلوسی المسیان میشتو هغوی راټول سول کېناستل او دغه چوترې د رغولو او آبادولو په هکله تصمیم ونیو چې خوشبختانه اوس په دغه ځای کې یو پوخ نیمه رسیده اغسته چوتره یعنی دې ته پایې ورکړل سوي دي او د استوګنې لپاره ځای جوړ سوی ده. یو خوشبختي ده چې د چوترې په څنګ کې یو ښه جامع جومات هم جوړ سوی ده چې د پراخو خلکو د لمونځ کولو ګنجایش لري او د دې ترڅنګ د جمعې لمونځ هم په ډیر زیات تعداد کې خلک راځي او دلته لمونځ کوي او د احمد ابا چوترې په څنګ کې دغه جومات هم موجود ده. نو هیله ده چې هغه مشران چې په دغه برخه کې اقدام کړی دی هغوی د مننې ترڅنګ غواړو چې د دغه چوترې د پاتې کارونو په هکله هم دوی اقدام وکړي تر څو زموږ د احمد زوی د قام دغه تاریخي ټاټوبی لا هم ورغول سي او د راتلونکي نسل لپاره یو نمونه مثال اوسي. رضوان صاحب د دې چوترې د پریکړو په ارزښت باندې خبرې وکړي که چیرته دلته یو پریکړه وشوله یا وبشوله څومره به تاثیرات وو یعنی خلک به څومره تر راضي وو هغه دواړه طرفین به څومره خوښ وو او څومره به د قناعت وړ وو ورته دغه پریکړه؟ بله ډېره ښه پوښتنه ده. رښتیا هم په قانون کې خو بېلابېلې پریکړې او نرخونه شته خو ولې خوشبختانه باید ووایو چې د احمد ابا پریکړې او فیصلې هغه هم د اساسي قانون په رڼا کې او هم د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې دي انشاءالله ځکه یوې خواته هم داسې زیان نه پیښیږي چې د چا حقوق د ضایع سي. نو باید وایو چې افتخار هم باید وکړو چې زموږ د مشرانو نه داسې څلې یا پریکړې یا فیصلې پاتې دي چې هغه په هر حالت کې د منلو وړ دي. یعنی داسې څوک نه پیدا کېږي چې دغه پریکړو فیصلو کې داسې یو څه ومومي چې هغه د خدای نخواسته د اسلامي شعایرو او یا د بشري حقونو خلاف وي. نو زموږ د احمد زوی پریکړې واقعا ارزښتناکې دي او ټول ولسونه د قدر په سترګو ورته ګوري او تر ډېره ځایه پورې د احمد زوی د قام فیصلې څلي د تطبیق وړ دي. رضوان صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته د احمد ابا د شخصیت او هم د هغه د ځایناستي په اړه باندې د احمد ابا د چوترې په اړه باندې معلومات راکړل. مننه تاسو هم چې موږ ته وخت راکړ. خدای دې وکړي چې زموږ د ناڅیزه معلومات د اورېدونکو لپاره یو څه وي او په وروستیو کې مې یو پیام د احمد زوی قام قدرمنو مخورو مشرانو شملورو ولسونو ته دا ده چې د احمد ابا د نوم او افتخار د ساتلو په خاطر باندې دوی بیا لا هم سره متفق وي او سره یو لاس وي او موټی وي او دغه د کارنامو په لا ژوندي ساتلو کې هڅه وکړي او دغه چوترې په بیا رغولو کې هر څوک خپل ونډه ادا کړي. دا به زموږ تاسو د تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره یو ښه بیلګه اوسي. مننه کوم تاسو. له لیکوال او ژورنالیست عبدالاحمد رودوال څخه په نړۍ مننې چې د احمد ابا او د دې ترڅنګ د نوموړي د چوترې په اړه باندې هر اړخیز معلومات له موږ سره شریک کړل. زموږ نننۍ خپرونه چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د احمد ابا په چوترې باندې راوڅرخېدله همدلته به یې راونغاړو. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.